غلط فلمونه چې له کوچني څخه تر لویه ټول ورباندې اخته دي دا هم تر سرطان او نشي توکو کم نه دی چې کرار د انسان څخه هر څه اخلي خدای په ځان نه پوهیږي خو چې وروسته یې ځان ته فکر سي ډېر څه یې بایللي وي که چیرې مو دا علامې په ځان کې ولیدې نو باید ژر تر ژره دا فلمونه کتل پرېږدئ. اول د ټولنې څخه لرېوالی تاسو نه خوښوئ د نورو خلکو او یا حتی کورنۍ سره سمه رویه او په خندا سره خبرې وکړئ. دوهم د مطالعې څخه کرکه او د مطالعې په وخت کې په سر در کېدل او د مطالعې لپاره هیڅ انګیزه نه لرل. دریم د عبادت څخه لرېوالی او په عبادت کې سستي. پنځه لارې چې تاسو د دې خراب عادت څخه ځان ژغورلی سي. اول ستاسو لوی دښمن ستاسو په لاس کې دی. دغسې نه ده؟ هو بالکل دغسې ده ځکه دا موبایل دی چې تاسو یې تر دې ځایه رارسولی یاست. که د موبایل څخه مو ښه ګټه واخیستل خو ښه خبره ده، مثلا نوي مهارتونه زده کول، کتابونه ویل او داسې ویډیوګانې کتل لکه دا اوس چې ګور. که تاسو بده ګټه ورڅخه واخیستل نو دا لارې امتحان کړئ. اوله لاره موبایل مو د یوې میاشتې لپاره بند کړئ. دوهمه لاره که چیرې تاسو موبایل مهم وي او ضروري وي درته نو بیا یې هغه ځایونو ته ځان سره مه وړئ چې هغلته د فلمونو کتل په بېغمه زړه سره کېدی سي او هیڅ ممانعت او درېیمه لاره موبایل څخه مو هغه اپلیکیشنان پاک کړئ چې منفي فکرونو ته مو تشویقوي لکه فیسبوک تر ټولو بدترین اپ، انسټاګرام او داسې نور. دوهم خپل ځان ته مو هدف وټاکئ. که چیرې تاسو یو داسې شخص یاست چې هیڅ هدف نه لري او په دې نه پوهیږي چې په آینده کې به څه شخصیت راڅخه جوړ سي نو تاسو غلط فلمونه هیڅ کله نه سئ پرېښودلی. نو همدا اوس کاغذ راواخلئ او ولیکئ چې زما لوی هدف د الله جل جلاله رضا ده او دوهم هدف مې دغه. خپل هدف مو ولیکئ. که غواړئ چې زموږ سره هم شریک کړئ نو واتساپ سره اړیکه ونیسئ او یا یې لاندې په کمنټ کې ولیکئ چې زما هدف دغه ده. موږ به هم تاسو ته یو مشوره درکړو. دریم دا فکر وکړئ چې تاسو سره د یو بل چا ژوند هم تړلی. هغه شخص څوک دی؟ بېشکه هغه تاسو تر ما ښه پېژنئ. ستاسو مېرمن، ستاسو د راتلونکو کولالیو ماشومانو مور او ستاسو لویه پرده. نو د هغې دپاره هم یو څه فکر وکړئ او هغې ته هم یو څه برابر او ژوند یې ور سم کړئ. څه درم یوازې والي دي منفي فکرو ته هڅوي. آیا دا خبر را سره منې؟ دا خبره څېړنو ثابته کړې کوم انسان چې یوازې سي نو منفي افکار یې شروع سي او دته غلط فکرونه راتلل شروع او دی غلطي ارادې ته هڅوي چې بیا دی د هغه وروسته په ځان نه پوهېږي. نو ځان یوازې مه پرېږدئ ځکه تر ما تاسو ښه پوهېږئ چې څه به درسره پېښ سي. پنځم ورزش. که چیرې تاسو ډېر غلط فلمونه کتلي وي او د لاس په ذریعه مو ځان انزار ته رسولی وي نو ښه لاره یې دا ده چې تاسو ورزش شروع کړئ چې هر ورزش وي. خو ماته چې تر ټولو محبوب او د خوښې وړ دی هغه هر سهار د جماعت وروسته په تازه هوا کې قدم وهل دي. د یو ساعت لپاره قدم وهئ تاسو بیا وروسته په ګټه پوه سئ ځکه په تازه هوا کې قدم وهل مثبتو فکرو ته هڅوي او نوي ایډیاوې او نظریې په لاس او ذهن کې درکوي. نو هره ورځ قدم وهل مو خپل عادت وګرځوئ او د الله جل جلاله څخه مو د خپلو ګناهونو په اړه بخښنه وغواړئ. انشاءالله د عمل به درڅخه پاتې سي. فقط 10 ورځې صبر پکار دی. دغه وروسته به تاسو په ګټه پوه سئ. په ما باور وکړئ انسان د یو کار سره فقط په 21 ورځو کې بلدیږي. نو عبادت او مطالعه مو خپل عادت وګرځوئ. دا د ویډیو لومړۍ برخه وه. په پهلي برخې کې کار روان دی. کله چې ویډیو 100 یا هم 50 لایکه پوره کړه نو موږ حتما انشاءالله بله ویډیو اپلوډوو او که چیرې تاسو په کمنټ کې غوښتنه وکړه نو بیا یې هم اپلوډوو. نو په کمنټ کې راته ولیکئ چې ویډیو اپلوډ کړه. نو دا ویډیو چې هر څومره شریکولی سي هغومره شریکه کړئ. همدا اوس واتساپ کې یې شریکه کړئ د خپلو ملګرو سره کوم ملګري چې مو په دا خراب عادت اخته دي ځکه دویمه برخه به انشاءالله خامخا ستاسو څخه د عادت پرېږدي. زه په الله تعالی باور لرم او په تاسو هم باور لرم دوستانو چې تاسو په دغه قدمونه عملي کوئ. او دوهمه ویډیو چې د هغه یو بله طریقه ده چې د روانشناسۍ یو طریقه ده په هغه طریقه سره تاسو کولی سئ چې د عمل پرېږدئ. نو دوهمې طریقې ته انتظار اوسئ هغه به ډېر ژر اپلوډ سي او هغه یو ډېره خوندوره طریقه ده. خو اول دغه طریقې عملي کړئ دوستانو چې موبایل مو د ځان څخه څه وخت لپاره لرې کړئ او یو څه وخت لپاره ښه استفاده ورڅخه وکړئ د موبایل څخه مو. نو ستاسو ژوند به په رښتیا سره بدل سي.